هغه درې ډوله ډار چې میرمن یې د جنسي اړیکې په وخت کې لري. سلام، ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، په هر څه به پوه شئ. لومړی، د بدن خوښوالی. ډېری مېرمنې د کوروالي په وخت کې دا ویره لري چې د خاوند به یې د دوی بدن خوښ شي او که نه. له همدې کبله د کوروالي په وخت کې یې خوښه دا وي چې ګروپ ګول شي. دویم، د مېړه رضایت. ډېری مېرمنې د ځان څخه د خپل خاوند ډېر پام کوي. دوی په اړیکه کې دې ته خوشحالیږي چې مېړه یې ورڅخه راضي وي. مطلب دا ورته ډېر مهم دي چې مېړه یې د دوی څخه د اړیکې نه ډېر خوند اخیستی وي او دا اندېښنه ورسره وي. دریم، هغه مېرمنې چې د واده لومړۍ شپه یې وي د خپلې شرمګاه په هکله ډېر تشویش لري. دوی ویره لري که یې د شرمګاه څخه وینې را نه شي خاوند به یې څه فکر کوي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.